تر اوسه پورې په نړیواله کچه 4 لک انسانان د H1N1 ډوله ناروغي په ویروس اخته شوي چې په هغو کې 6,000 کسانو له دې کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی. د نړیوالو او ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز څخه سټيفن مورس پر نړیواله ټولنه د دې مرض سره د مبارزې غږ کوي او وایي چې بډای ملکونه باید خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. تر اوسه پورې دا مرض په شدت پرمخ ځي او د یو ژمنو 10% مرستې هم نه دي پر ځای شوي. دا ستونزه تر دې حده زیاته شوه چې اوس نړۍ د واکسین کموالي سره مخ ده. خو مورس وایي ساینسپوهان باید د واکسین جوړولو نوې لارې چارې ولټوي. د واکسین تولید اوس هم یو نامعلومه او مجهوله مسله ده. د پرمختللو ټکنالوژي پر بنسټ د واړو نویو نوښتونو اړتیا ته باید پام واړول شي ترڅو نوې ټکنالوژي څخه په ګټې اخیستنې د زړو واکسینو تولید پر ځای د اغیزمنو واکسینونو چټک تولید ته مټې ونغاړو. د امریکا د روغتیايي چارو مامورین وایي داسې ویره شته چې امریکا به ونه کړی شي چې تر راتلونکي جنوري پورې د خپلو خلکو هغه اړتیاوې چې H1N1 ډوله واکسینونو ته یې لري پوره کړي. د امریکا د روغتیا وزیره کاتلین سیبلیس وایي چې دا به د مخ پر انکشافو او بې وزلو هیوادونو سره د واکسینونو په برخه کې د خیریه مرستو په وخت او حالاتو هم اغیزه واچوي. جمهور رئیس دا په واضح توګه ویلي چې د هغه لپاره د امریکا د خلکو امنیت او ساتنه تر بل هر څه اولویت لري او ترڅنګ په دې هم ټینګار کوي چې موږ د نړیوالې ټولنې یو فعال غړی یاستو نو له دې کبله موږ د 11 هغو نورو هیوادونو سره په دې زیار کې یوځای شو چې د مخ په انکشاف او بېوزلو هیوادونو لپاره به د اړتیا واکسینونه 10% مرسته موږ ورسوو. د روغتیا نړیواله اداره پلان لري چې 15 نادارو هیوادونو ته د H1N1 ډوله واکسینونو ویشل پیل کړي. ټاکل شوی و چې د دې واکسینونو ویش د نومبر په میاشت کې پیل شوی وای.